قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. هرات تازه خبر په هرات ولایت کې پر کرونا وایرس اخته او شکمن کسان ټول دغه ولایت د کرونا وایرس له ځانګړي روغتون څخه تښتېدلي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست یوې باوري سرچینې رسنیو ته ویلي چې په دغه ځانګړي روغتون کې 48 کسان ساتل کېدل چې ټول یې تښتېدلي دي. د وروستیو راپورونو له مخې په هرات کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 12 ته رسېدلی دی. کابل انسان تختونکو په کابل کې یو ماشوم تر تختولو او جنسي تیري وروسته په چاقوګان وهلی او وژلی دی. د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې 8 کلن یوسف پرون کابل له کارتینو سیمې د انسان تختونکو له لوري تختول شوی و او څو ساعته وروسته یې مړی د کابل په بګرامي ولسوالیو کې پیدا شوی. د امنیتي چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا وزیر د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي افغانستان له بیړنۍ روغتیایي حالت سره مخ دی. نوموړي چې نن یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل افغانستان له یو ملي ګواښ سره مخ دی او د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي له دغې ناوړې پدیدې سره د مبارزې یو مهم ادرس دی. نوموړي دغه راز پر خلکو غږ کړی چې باید هر یوه رسنۍ شي د دې بدې پدیدې پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت وبولي او د دوی د ساده پیغامونو په شریکولو سره ځان او ټولنه د دې ناوړو ناروغۍ له شره په امان کړي. فیروز ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د 10 مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 21 کسانو ته لوړ شوی دی. ملکي خدمتونو ادارې له 58 څخه پورته عمر لرونکي کارکوونکي رخصت کړل شوي دي. اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون د کرونا وایرس مخنیوي په موخه نوي تدابیر اعلان کړي دي. د دې تدابیرو له مخې به د یاد ادارې کارکوونکي دفتري چارې له کور څخه مخ ته بیایي. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې دا تدابیر سره له نن څخه د ټول هیواد د ملکي خدمتونو په ادارو کې د پلي کېدو وړ دي او زیاتوي ټول هغه کارکوونکي چې عمرونه یې له 58 تر 65 کلونو پورې دي کولی شي د 3 اونیو لپاره په کورونو کې لرې کار وکړي. ملکي خدمتونه اداره دا پریکړه وروسته تر هغه کوي چې د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 21 ته پورته شوی دی. غني په افغانستان کې د چین سفیر له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې برخه کې افغانستان سره د چین د مرستو خبر ورکړی دی. ولسمشر غني د چین سفیر سره په خبرو کې ویلي چې یوې کاري کمیټې ته به ژر دنده وسپاري څو د کرونا پر ضد د چین له تجربو کار واخلي. کورنیو چارو وزارت خپل ټولو منصوبینو ته له کسانو سره د جدي قانوني چلند سپارښتنه کړې ده چې د خوراکي اولیه موادو په برخه کې احتکار کوي. یاد وزارت دغه راز له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې ده چې چیرته که داسې مواردو سره مخ کېږي نو 119 شمیرې ته دې زنګ ووهي. پاکستان کې د کرونا وایرس 41 تازه پیښې ثبت شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 94 ته رسیدلی دی. پاکستان په تازه اقداماتو کې له ګڼو هیوادونو سره خپلې پولې تړلې دي. دوی وایي چې د دغه وایرس د پراختیا مخه نیسي خو وایرس به په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی. افغان حکومت تازه خبر د حکومت تازه اقدام له مخې د کرونا د پراختیا د مخنیوي لپاره پر یو لړ مراسمو او ځایونو بندیز لګېدلی. د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر رسنیو ته ویلي حکومت پریکړه کړې چې یو لړ مناسبتي مراسم همداراز د ودونو مراسم او هوټلونو ترڅنګ حمامونه او سونا حوضونه وتړي. د نوموړي په خبره ښاروالیو او کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه شوې چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. حکومت تر دې وړاندې هم ښوونځي او ټول تحصیلي بنسټونه رخصت کړي دي. د ولسمشر سلاکار وایي دوی د کرونا وایرس د پراختیا د مخنیوي په موخه پر نورو احتیاطي اقداماتو هم لاس پورې کوي. مصر کې الازهر موسسې فتوا ورکړې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د جمعې لمونځ او په جوماتونو کې د نورو لمونځونو جماعت لغوه کول جایز دي. د BBC خبرې له مخې دغه شورا په بیان کې راغلي د ترلاسه شویو معلوماتو په رڼا کې چې وایي د وایرس اصلي ګواښ په اسانۍ او چټکۍ د هغه په خورېدو کې دی نو دا فتوا د اسلامي شریعت د لوی موخ سره سمه ده چې هغه د ژوند خوندي کول او له ټولو خطرونو او زیانونو د هغه ساتل دی. کرونا ناروغۍ وروسته تر هغه چې اسرائیل کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دغه هیواد د 3700 نظامیانو د قرنطین پریکړه کړې ده.
د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا کسان یې وروسته تر هغه قرنطین کړي دي چې پر یادې ناروغۍ د 7 پوځیانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی. د اسرائیلي پوځ ویان هم د دې خبرې د تایید ترڅنګ ویلي دا نظامیان ځکه قرنطین شوي دي چې په کورونا له اخته کسانو سره د اړیکو شک ورباندې شوی دی. بلخوا د وروستیو راپورونو له مخې د فلسطین په اشغالي سیمو کې پر کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 250 ته رسېدلی دی. هوایي شرکتونه کورونا وایرس د نړۍ ستر هوایي شرکتونه له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ 3 سترو هوایي شرکتونو سټار سکای، ټیم او ون ورلد نن د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له حکومتونو او ونډه لرونکو کسانو څخه غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس له امله د دوی سره خپلو فوقالعاده مرستو ته دوام ورکړي. اعلامیه کې راغلي چې دوی خپلې ډېرې الوتنې د حکومتونو په غوښتنه ځنډولې دي او له همدې امله له بېساري مالي او انساني فشارونو سره مخ دي. کورونا د لومړي ځل لپاره د امریکا په یو ستره جنګي بیړۍ کې د کورونا مثبته پیښه ثبت شوه. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې دغه ستره بیړۍ وروسته له دې د سینټیاګو په یو بندر کې ودروله چې د سمندري ځواک د یو سرتیري د کورونا ازمویښت مثبت راووت. دا د امریکا په پوځ کې لومړنۍ پیښه ده چې دا سرتیري څنګه په کورونا اخته شوي تر اوسه یې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو په لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل د جدي اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی وایي د افغان پوځ په لیکو کې د ماشومانو کارونه صفر ته راښکته شوي دي، خو طالبان لا هم په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او له دوی ګټه اخلي. د پکتیا د بشري حقونو د ولایتي دفتر رئیس نور احمد شهیم وایي دوی دقیق ارقام نه لري خو د هغه سیمو خلکو معلومات ورکړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د په خبره د معلوماتو له مخې طالبان لا هم په خپلو لیکو کې د کم عمره کسان ګماري او د جګړو لیکو ته استوي. د په خبره د ملکی خلکو د خوندیتوب او د غراض بشري حقونو ته د درناوي لپاره باید طالبان په خپلو لیکو کې د ماشومانو او کم عمره ځوانانو له ګمارنې او کارونې ډډه وکړي. د ډاکټرانو سراسري اتحادیه د افغانستان د ډاکټرانو سراسري اتحادیې مشر ډاکټر فیاض ساپی پر حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په چاره کې د غفلت د عمله توندې نیوکې کړې دي. ساپی له سپوږمۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې حکومتي مشران په سیاسي معاملو بوخت دي او د کورونا په مخنیوي کې غفلت او له ولس سره جفا کړې ده. نوموړي ویل چې حکومت باید له ایران څخه راتلونکي کډوال په هرات کې قرنطین کړي وای او په هیواد کې دغه وایرس د خپرېدو مخه نیولې وای. ښاغلی ساپی ادعا وکړه چې چارواکي لا هم خلکو ته دروغ وایي او ان د کابل په مرکزي مهمو روغتونونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ تیاری نشته. نوموړي وویل چې ان مسؤلو ډاکټرانو ته ځانګړي جامې او چپنې نه دي ورکړل شوي او د حکومت لخوا جوړې شوي کمیټې هم کمزورې او نامسلکي دي. په ورته وخت کې د کابل د ابن سینا روغتون یو بل ډاکټر نادر افغان هم له سپوږمۍ راډیو سره په مرکه کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او د کورونا وایرس په مخنیوي کې پر غفلت تورن کړ. دوی دواړو پر خلکو غږ وکړ چې پر حکومت د تکیې پر ځای په خپله تدابیر ونیسي او ټولې هغه لارې چارې مراعات کړئ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې رول لري. ټایمز اف انډیا د سیمې هیوادونه هڅه کوي د سولې په پروسه کې خپل نفوذ وساتي. ټایمز اف انډیا په یو مطلب کې لیکي د افغانستان د سولې پروسه مهمه مرحلې ته رسیدلې ده نو د سیمې هیوادونه هڅه کوي د خپلو رقابتونو او ګټو د پاللو لپاره په دې پروسه کې خپل اغیز ولري. د سرچینې په خبره د سیمې د هیوادونو د نفوذ هڅه او لاسوهنه ښایي د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. په مطلب کې راځي چې پاکستان، ایران، هند او روسیه هر یو په دې هڅه کې دی چې د سولې چارې د دوی له خوښې سره سم مخې ته لاړې شي نو دا مسله کیدای شي دغه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي چې په دې توګه به زیان افغانستان ته واوړي. دغه نشریې پر پاکستان تور لګوي چې هڅه کوي د سولې خبرې د دوی په خوښه مخ ته لاړې شي او په خبره طالبان هم په دې برخه کې د اسلام آباد تر پور اغیز لاندې دی. استرالیایي پوځي د استرالیایي ځواکونو یو پخوانی غړی وایي همکاران یې په لوی لاس په افغانستان کې ملکي وګړي په نښه کړي دي. تازه استرالیایي رسنیو او یو شمېر څېړنیزو بنسټونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تیره د استرالیایي ځواکونو د جنگي جنایتونو پلټنه پیل کړې ده. IBC نیوز په یو مطلب کې لیکي چې استرالیایي ځواکونو په لوی لاس ملکي بې وسلې او بې دفاع خلک په نښه کړي دي او له کوم جرم او څېړنې پرته یې وژلي دي. دغه رسنۍ ته د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی غړی ویلي دي چې دوی په ځینو مواردو کې د خپلو همکارانو له لوري د ملکي افغانانو د وژلو شاهد و.
د په خبره حکومت باید څېړنه وکړي او هغه پوځیان باید محاکمه کړي چې جنایت یې کړی دی او هم خلک یې وژلي دي. تر دې وړاندې هم پر استرالیایي ځواکونو دغه ډول ادعاوې شوي دي، خو د استرالیا حکومت د ګڼو راپورونو له خپرېدو سره د خپلو مجرمو پوځیانو پر وړاندې هېڅ راز اقدام نه دی کړی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.